پښتون قام له الله پاک څه ورکړي وي نو دا حقیقت دی چې دا په سوره رحمان کې روزانه بیانېږي او بیا هم دا نن که موږ کومې ستونزې لرو تکلیفونه لرو نو دا هم د دغه وسایلو د لوټلو دپاره موږ په یو جنجال کې اخته شوي په دې طرف ته راځو چې دا ستونزې بال کوو څنګه ځکه چې زموږ مسله خو هم دا ده چې موږ په یو دومره غیر متوازن وفاق کې اوسو چې یو کام 4.5% دی او دا باقي 3 وړه راغونډې که مطلب دا دی دا د هغې نه کم دی او دویمه دا چې موږ په فیډریشن کې اوسو او ښکاره باره چې موږ سره کم زیاتي کیږي هغه دا دي چې پنجاب دی دغه ځمکه زرخیزره ګو چې زما په اوبو زرخیزره غنم پیدا کوي نو د هغه په روپۍ کې 14 انې اختیار دی کله وی غنم در کوم اوړه نه در کوم کله وی اوړه در کوم غنم نه در کوم کله وی دواړه نه در کوم اوس مالم خدای نعمتونه راکړي وي اوس هغه نعمت څه لکه څنګه چې سلیم خان بیان کړه 6.5 میګاواټ بجلي زه اوبونه جوړوم په 1 روپۍ یونټ جوړېږي چې دا چې کله دې میټر ته راشي او دا خرچې پې وشي نه په 1 روپۍ شي ریسنټلی موږ هغه لیاقت دی موږ چې یو پروګرام په خیبر نیوز کړی تاسو ته ګوره پته نشته موږ دلته رور پسې په 15 مرلې په 10 روپۍ لرګي راغوستي دي 150 ارب روپۍ سالانه د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ په مد کې دا پښتون قام د دې دا ځمکه ورکوي اوس موږ سره کومه لبه روانه شو یعنې سوچ پکار دی او بیا خاص کر دې ځوانانو له سوچ پکار دی اوس د هغه 150 ارب روپۍ چې دي دا په سنټرل ایکسایز ډیوټي په سیګرټ مینوفیکچرینګ باندې رولمین صاحب په سیګرټ جوړېدو ده اوس تماکو دلته دي ارزانه بجلي دلته ده موږ سره د ټیکسټایل سکل لیبر نشته خو موږ سره د ټوبیکو سکل لیبر شته د دې دومره وسایلو باوجود کارخانه جوړېږي په چکوال کارخانه جوړېږي په کشمیر کې دا څه لپاره که سبا دا څنګه چې اوازونه راوچتېږي موږ په دې فیډریشن کې د خپلو وسایلو تپوس کوو په دې وسایلو کې بیا موږ د ټوبیکو په دې فیلډ کې د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ نه حصه غواړو نو پنجابي بوی چې ستا نه خو ډېر سګرټ زه جوړوم کشمیري بوی چې ستا نه خو ډېر سګرټ زه جوړوم نو موږ له دا خبرې مدنظر ساتل پکار دي او د دې لپاره به موږ به د شنې او د برګې او د خړې د دې خولونو نه بار کېږو څو مودې لپاره ځکه چې د 40 کالو نه موږ سره کوم عمل شروع دی د وسایلو د لوټلو په شکل کې د دنیا ته د بدنامولو په شکل کې پښتون قام د دنیا ته په کوم شکل ونښولی شي دهشتګرد دې جوړ کړو طالب دې جوړ کړو حالان کې پښتون تاریخي طور دهشتګرد نه دی پاتې شوی پښتون خو د مینې د محبت او د یووالي درس ټول عمر دې قومونو له ورکړی دی او په دې پېژندلی شوی دی چې پښتون یو اعتباري قوم دی که پناه دې ورسره واغسه عزت بدله درکړي نن یې زما نه ډاکو جوړ کړو نن یې زما نه دهشتګرد جوړ کړو نن یې زما نه طالب جوړ کړو نو زما اوس که زه راځم دې طرف ته نظر تجویزونو په شکل کې راځم مسایل خو سلیم خان دی دوی ټولو پیش کړو موږ لره د ثوابۍ په سطح باندې د خپل فورم وسیع کول پکار دی او موږ له باقاعده که میاشت کې 10 پروګرامه کوئ که 15 پروګرامه کوئ چې په دې موضوع باندې موږ کلو ته لاړ شو او د یو فورم د طرف نه لاړ شو او د یووالي د جذبې د لاندې لاړ شو د یو پارټۍ او د یو دغه په شکل کې نه ځو د یو فورم په شکل کې ځو په هغه فورم کې ځوانانو ته ډېر اپیل کوو چې پکې شامل شي او ځوانانو ته پکې مطلب دا دی د وینا او د ویلو موقع ورکوو چې دا نه وي کول لکه دا زموږ ارمان نه دی موږ به صرف په دې کیسو باندې وخت تېروو چې داسې ما سره 2.5 میګاواټه بجلي را د اوبو نه جوړېږي او په 80 پیسې جوړېږي نو زما را بچې به دا وسایل کله خوري نن که زه د یوې بجلۍ مالک شوم نو موږ به په دې یونیورسټو کې د بچو پیسونه ورکړو الټه موږ ته بلکې سعودي عرب په شان وظایف میلاویږي تا سره د څه کمی دی تا سره ماربل شته تا سره پارس شته او د ټولو نه دوی دولت چې پښتنوال الله ورکړی هغه یې څه ورکړی ته یې د نیمې دنیا په دروازه کې پیدا کړي دا چین په ما مین دی دی چې نن د یورپ نه دغه دنیا نه خپل ملک ته راځي 26,000 کیلومیټر مزل کوي په دریاب کې او چې زما په لار ځي نو 3,500 کیلومیټر مزل کوي دا 72 ارب ډالر چې دی په ما لګي دا په ما نه دی ماین دا چې دی یو کال په دې لار لاړ شي دی په کرایه کې دا ځان ته بچ کړي او دغه وسایل لا ټچ شوي نه وي هغې باندې د دنیا نظر دی نن پې موږ وژنې نن پې موږ بې کوره کېږي کوم هغه ظلم موږ سره په دې وطن کې ونه شو د دې صرف او صرف په شا باندې دا یوه خبره ده چې زما وسایل لوټ کېږي خو اوس سوچ وکړئ چې په دې ډانچه کې موږ د خپل وسایل هسې لوټ شو زه خو صفا خبره کوم
زما په مخ کې و چې څوک وایي ما د بجلۍ منافع را نه کړه په خدای مې قسم یې زما د انتهایي بد چې نفرت بیخي دی د څه د بجلۍ منافع ما له خپل وسایل راکړه چې ته ما له څومره سروس راکړې په کارپوریشن کې راکړې په روزګار کې راکړې هغه همره خرچه به در کوم ولې په دې امریکا کې 52 ریاستونه خوشحاله دي د هغې مالي خودمختارۍ شته هغې تر دې پورې چې د هغې سپریم کورټ هم دغه ریاستونو ځان لري هغه سپریم کورټ شریک دی چې په هغې کې قانوني میټر ډسکس کېږي نو خبره به دې پورې کوو چې ښه مطلب دا نو امین صاحب دی دا دانشوران خلک ناست دي دې له یو فورم جوړ کړي او دغه یو فورم دپاره بیا مطلب دا دی موږ له یو داسې خبره پکار ده چې په هغه خبره باندې مطلب دا دی موږ وپاک ځان ته کینو او د هغه نه موږ دا ډیمانډ وکړو زه خو منافع نه غواړم زه خو زما خو ایم دا دی چې زه به خپل وسایل غواړم او چې باقي ریاست دی ریاست ما له څومره سروس راکوي د هغه همره اخراجات منم یو دویم نمبر خبره دا ده چې په دې تیرو 40 کالو کې دې پښتون کام سره څه وشو نو پښتانه د الله فضل دی رزق پسې تللی دی په هر ځای کې شته هغه اوازونه مضبوطول غواړي چې موږ یو بین الاقوامي یو داسې کمیشن جوړ شي چې دا موږ سره څه وشو نو آیا پښتون د دې حقدار جنگ زمان نو جهاد نو څنګه چې لکه سلیم خان وایي په پښتنو خو جوماتونه ډک دي په پښتنو خو د خلکو اجتماعګانې ډکې دي بل موږ خو من حیث القوم مسلمانان پیدا شوي یو نو دلته داسې کوم هغه عمل دی چې دلته د جهاد فلسفه راغلې ده یو دویم نمبر خبره ده الله یې موږ ته بربنډوي څنګه یې بربنډ کړو دوی وایي دا فساد دی نن د پوجي اپریشن دوی وایي دا جهاد دی نن د پوجي اپریشن څه دی رد الفساد دی او که نه دی نو دا خبرې خلکو پخوا کړې وي چې دا فساد جهاد نه دی فساد دی خو دوی به وایي نه دا پاکستان جنګ دی چې دا پاکستان جنګ نه عمران خان په امریکا کې ونه وي چې نور د پردو جنګونو حصه نه جوړېږم مقدمه خو موږ ګټلې ده خو اوس موږ له د انا د هول نه وتلي زه وایم هغه تبلیغیانو خبره چې ته وخوره ته کښېنه ته پاسه موږ به ځان نه یادو موږ به بل یادو او په دې انا د هول نه د وتو په خاطر موږ د خپلې مسلې حل کولی شو او باقي په دې وطن کې بنیادي مسله چې هغه امن دی ابراهیم علیه السلام چې د امن سوال کو سره پاره کو په امن کې ترقي ده په امن کې خوشحالي ده نو لومبنی خو د موږ نه امن اخیستی دی نو د امن د راوستو دپاره چې دا د هر چا ضرورت دی نو امن به راځي په یووالي باندې او د یووالي تر څه مودې پورې چې موږ په دې مطمئن شو چې موږ د وطن کې امن راوستو نو د سپین بیرغ تحریک ضرورت شته او که نشته تپوس کوم ستاسو د سپین بیرغ تحریک شته نو که چېرې موږ د خپلې سرې سره او د خپلې خړې سره دا سپینه جنډه ولګو نو څه ګناه دی نو صوابی چې څنګه زرخیزه ځمکه را د سیاست زرخیزه را د میهمان نوازۍ زرخیزه را د مینې د محبت زرخیزه را نو دا رانه هم دې حالاتو ګډه وډه کړه نو صوابی به بنیاد کو او د خپل پښتون کام د دې ستونزو د حل کولو دپاره مشران ناست دي چې دوی بیا باقي څنګ کې موږ به ورسره تعاون کوو او موږ وایو چې موږ کلو په کلو دا فورم ورسوو او هلته موږ په دې موضوعګانو باندې دا خلک راغونډ کړو دا خپل پیغام ورته ورسوو زما دا یو څو ما د ګوډې خبرې ما وکړې او زه ستاسو یو وارې بیا ډېره شکریه ادا کوم چې واقعي چې موږ د سرونه ښکته کول پکار دی ګریوان کې کتل پکار دی موږ ډېر دړمن شو هسې تاسې په ایماندارۍ ووایه چې 2,500 ماشومان دی او کوم مړه شي هغه کوم ځان ته خوشحاله ویلی شي په دغه ورځ په درې مرض موږ د هغې جلوس ایسته دا لیاقت روډ جمدیرې 1400 کسانو موږ د چوکیاتګار نه تر پریس کلبه پورې جلوس ایسته دا موږ په دې خپلو بچو خپه وو نو ما سره خو د خوځویم چې پښتون په ګریوان کې وګوري چې ده سره د خوشحالۍ څه وي میندې سرتورې سرې شوې په پردو وطنونو وګرځېدې بچي یې مړه شو تباه و برباد شو شکلونه هم روان شو موږ هم لا وایو چې موږ روغ یو موږ هم لا وایو چې موږ خوشحاله یو الله دې زموږ او ستاسو دا ناسته د دې کام د یووالي سبب وګرځي د دې کام د بهترۍ سبب دی وګرځي د دې وطن د امن سبب دی وګرځي او زه یو وارې بیا دې فورم ته چېرې نو ډېره مننه کوم چې دوی په دې موضوع راغونډ شوي دي او دا موضوع به تر خبرو تر حده پورې نه پرېږدو دا به تر عمل تر حده پورې کوو او په کلو کې رول امین چې پروګرامونه جوړول پکار دي والسلام